پاکستاني صدراعظم ته د طالبانو غبرګون راغی. وایي تر خپل وسې مرسته کولی شو، خو د چا مزدوران نه یو چې فرمایش یې ومنو. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د خپل توان مطابق له پاکستاني چارواکو سره د اروپاکو بریدونو په مخنیوي کې مرسته کولی شي، خو ټینګار کوي چې د پاکستان دننه مرسته نشي کولی. ښاغلي مجاهد له BBC پښتو سره په مرکه کې دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې د پاکستان لنډمهالي لومړي وزیر انوارالحق کاکړ په خپل هیواد کې د اروپا کې کابو کولو لپاره د طالبانو د حکومت مرسته وغوښته. هغه وویل چې د امارت ځواکونه د چا مزدوران نه دي چې د دوی په فرمایش به اقدام وکړي. که چیرې افغانستان کې نور هیوادونو ته ګواښ پیښېده نو د امارت ځواکونه به اقدام وکړي. پاکستان کې د وروستیو کې د TTP بریدونو یو ځل بیا ډیر شوي دي چې پاکستاني چارواکي ادعا کوي د افغانستان له خاورې همغږي کوي. ښاغلي کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا کې ویلي وو چې پاکستان کې د اروپاکو د بریدونو مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو حکومت د همکارۍ غوښتونکی هم دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکارول شي. موږ په خپل هیواد کې سوله او امنیت غواړو او په ګاونډي هیوادونو کې هم د امنیت غوښتونکي یو. انوارالحق کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته په خپل هیواد کې د بهرنۍ ترهګرۍ پر ضد د پرېکنده ګامونو اخیستلو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان لومړي وزیر له افغانستانه خپل هیواد ته د ترهګرۍ د شته ګواښ په تړاو اندېښنه وښوده او وایي له بهره د هڅول شوي ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره یې هیواد اړین ګامونه پورته کړي دي. خو ښاغلی مجاهد وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دوی ځواکونه متوجه دي چې د افغانستان له خاورې څوک ناوړه ګټه وانخلي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.